غړیږي به دا به وسه دا به دا ز مهنت کوم خل رانه بکزي طارق جمیل سی به چې کم کار کې خل لاړ شي دا غي رزق هغه پیسې سي حلالي موږ نه پکې خلځي غانې بجانې به دا خو فن دی طبله سرنا باجی بغږی دا شي دا خو فن دی فنکاری دا زه فنکار یم او زه فنکار یم غانې بجانې به زه فنکار یم د خلکو بی عزته به کوي زه ټیک ټاکر یم او ټیک ټاکر یم بیا سکیږي یو انسان په ټیک ټاک را پاسي یو انسان په فیسبوک را پاسي او لایو راشي د بل انسان سره یا د بل انسان تصویر لګي او دا هغه باقاعده بی عزته کوي او که څوک وته چې دا کار د سینې په کار دا کار غلط دی نو هغه سوي وي د معاشري د ګندګي به دا پس ختمه نو د معاشري ګندګي په ګن ختمي دا ته دویمه ګندګي جوړه د دعوت او د دعوت د کار د هغه خپل اصول دي یو خبره د چا غلط کار د هغه د روکتام د خپل اصول دي څوک د غلط نه منع کول د خپل اصول دي د خپل طریقې دا طریقه خو نه ده چې ته چیرې پلان کې دا ډم دی او دا پلان کې ډم ده نه زه به سره لای او راشم او دا هغه بسو کوم دا هغه بیزتی وکم چې دا ګندګي ختم شي دا خو تا ګندګي سیوا کړه وایي یو ځای کې ډیران دی ډیران پروت او ته دا ډیران صفا کوم او په ټیکټر کې او په ټراله کې پس نور ګندګي راوړي د پاسه په واسي الکه دا څه کې دا ډیران پټوم په دی باندې دا ډیران په دی باندې پټوما نو آیا د دنیا یو خيار بده ته خيارتوب وي د دنیا یو خيار بده ته صفائی او پاکي وي چې دا ته صفائی کې په یو ډیران بل ډیران پټه دا کومه طریقه دا غلط کار نه الله فمن زين له سوء عمله یو انسان ته چې خيسته کړی شي آیا هغه سړی چې هغه ته خيسته کړی شي خپل بد کردار بد عمل نو آیا دا هغه سړی په شان دی چې هغه ته خپل بد کردار بد کار شي او دا غي نه توبه وباسي چې دا ځکه کوم دا غلط دی بس او دا خو یو شان نشي کېدل الله فرمایي فمن زين له سوء عمله فرآه حسنه یو انسان غلط کارم کوي او دته دا غلط کار دونه خيسته کړی شي دته بیا خيسته کوي او صحیح وته لګي چې دا ټیک کار کوم الله فرمایي نوري سم نشته ورپسې الله جل شانه آیت کې تذکرہ کوي فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء الله فرمایي اراده کړی دا چې دا به گمراه کوم پرېدا به نه نو د گمراهۍ د لپاره الله جل شانه هغه ټریک دا وکړو چې دته هغه خپل غلط عمل څخه کار کو صحیح وته کار دی اوس سمیلار لنشرات له هغه جهالت کې الله جل شانه د مبتلا کوم جهالت چې د خوخو الله جل شانه دې څنګه څنګه مری نه ونی سو په دغه لارې راکړ او د چونکی دا جهالت دا بهایي او دا غلط کردار دا خوخو نه الله جل شانه لړکه خيسته کو خيسته شو نو فإن الله بشک الله جل يضل گمراه کی منا وسو یشاء چې الله خوشي ويهدي اولار سمي منا غچاته یشاء چې الله خوشي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات اوس په معاشره کې هډیر پاک او نیکان او سم خلک موجودي نه په دې خفقيږي چې دا په معاشره کې سکیږي دا ګندګي ولې کې دا دو نمبرې ولې کې دا ولې کې دا الله فرمایي ستا وسره سکتا نه ته دا غم نه کې چې ولې یو انسان گمراه ولې یو انسان جهنم ته روان دي نه پتا باندې نه پارام بس تا کار داده چې کتر دغه غند د ختمولو کوشش کولی سره کوشش وکړه چې غند نه ختمي کې د مکلفه نه دا د نوح علیه السلام نه نیم سو وکاله دعوت مونږ ته ولې مخه ته او د هغه سره وما امن معه الا قليل لک شان خلک وسره ولې ایمان راوړي دا د دې لپاره چې امت محمد دا خبره واضح شي کتر دین اسلام کار کې دعوت کار کې د بهای او عیاشه او ریانه فحاشه د ګندګي د دروغ او دو نمبرې د خیانت بددیانتی دي تمام سوزونه د ختمولو د کوشش کې نه کپدی کې ته ناکام شونی څه خبره نه دا ناکامی نه د تاسو فائدہ ده ته به ځنه کې ځان د مری نیولې داخله خونه کیږي بس د خلکو نو تخته یا د خلکو بیزته شروع کا او یا بس د کارو کا چې ځان د دې په فکر او په سوچ کې هلاک نه پیغمبر د سونه کې فلا تذهب نفسك عليهم حسرات استازړه دې د وجنه په افسوس کې نشي فلا تذهب لاړ دې نشي نفسك استازړه عليهم په دې باندې حسرات په افسوس کې د افسوس د پاسه افسوس ان الله بشک الله جل شانه علیم هغه پوهه دې بما یصنعون پاغه سجده داخله کې الله ته پته ده کنه تا ته چې څنګه ښکاری نبی علیہ السلام ای یو بهترین انسان تا ته چې دا بد کردار خلق کاری او د دې بد کردار هغه تخکاری دي دا فحاشه او ریانه و غیره د سونه تخکاری الله فرمایي ما ته تخکاری نته ولې غم کې بس ما تخکاری کنه پوهیږي په دې مسله باندې ان الله بشک الله جل شانه علیم پوهه دې بما پاغه سبحانه یصنعون چې داخله کې